څنګه چل دی زین الله بھائی خیر خیر دی شکر خیر خدای کنه سلیمان بھائی د کوټې چت مې خراب شوی دی تیر باران کې مې را باندې کوټې را څڅېدلې او بچو مې دغه شانتې ټوله شپه په باران کې تېره کړې ده نو دې له دل راغلی یم چې 50,000 روپۍ راله قرض راکړي چې د کوټې دا چت پې ټیک کړمه او انشاءالله چې څنګه د ګاڼو دا سیزن سنبال کړم نو ستا پیسې به انشاءالله زه تعالی واپس درکړم ما سره خو کور په سارا دغه 4-5,000 روپۍ دي دا ستا نه منې نه دي دا واله ته ځان له خپل کار روان کا نه سلیمان بھائی الله دې ستا ډېر قدر وکړي چې تا بس چې ستا کار ورانېږي په دغې باندې نه او دغه ځان سنبال کې بس په دغې زما کار نه کېږي او زه بس الله مالک ته انشاءالله الله به څه بندوبست وکړي انشاءالله صحیح ده زه روکي ځه الله دې خوشحاله ساته مهرباني زین الله بھائی ته یو مېن خبره واوره دغلته یو کس دی خلکو له قرض پیسې ورکوي که دې خوښه یې ور به شو قرض پیسې به ترې له راوالمه به چې قرض ورکوي ور به شو که نه زه چې ورشو ته راځه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ښه خیر دی خانجي اجره کې دی او اجره کې دی راځئ خانجي مېلمانه دي خانجي د ملګری راغلی د دوی لږې پیسې پکار دي څومره پیسې هم پکار دي 50,000 روپۍ راځي اوس قرض راکړئ 50,000 روپۍ جی جی که ډېرې دې پکاري پیسې ډېرې مشته دی ویلی شي الله هم قدر وکړه خانجي بس په 50,000 روپۍ به انشاءالله کار وشي جي خبره واورو راشئ دی جی خانجي د دې پیسو واپسي به څومره ټیم پسې جی کو الله ته منظور او انشاءالله 3 میاشتې پس به درله دا پیسې انشاءالله درکړم ښه جي 3 میاشتې پس چې ته دا پیسې موږ ته واپس کړې که نه دې سره به 10,000 روپۍ ته ملګري دي اصول زموږ دا دي که بیا په دې 3 میاشتو د پاسه یو ورځ هم د پاسه ور واوړېده بیا به 1,000 روپۍ ورځ حسابېږي چې دا تاسو ته پته وي که یو ورځ هم په دې ور واوړېده 3 میاشتې پس 1,000 روپۍ به پسې بیا ورځ حسابېږي دا چې 3 میاشتې پس تاسو واپس راوړئ 80,000 روپۍ به بیا واپس راوړئ چې دا تاسو ته پته وي صحیح ده ځئ اوس ورتلی شئ تاسو خانجي نو دا خو سود نه دی جي دروازه خو تا ټکولې راغلی زه خو نیم درغلی ما څه توتانو پاڼې خو نه دي راسنډلي نه مې د توتانو پاڼې درکړي که خوښه دي پیسې واله که دې نه واپس په دې ځای پیسې کړي دا خو زما روزګار دی چې ستا پې واره نه راځي واپس یې راکړه که په دې خبره باندې مملې خو ټیک ده که نه پیسې کېده یو واپس ځئ مانا ګوره دا د سود پیسې دي دا قسم دی دا رامې دي سلام ګوره دنیا خو ما سم تباه و برباد نه آخرت پرې له سره تباه کې ورکوم ته خبره واوره چې دې دې غر نه کړې که بچو دې کمره را پرېوځي بیا به دې ورته دا چینګه خوله نیولي نو ځان له ولې کار ګورې ته راځه ته پرېږده مړه ته راځه الو زین الله خبرې کې خانې ماو نو ستا خو ټیم پوره شوی دی خانه ته دا پیسې نه را واپس کړي ما درته په ورځ باندې مې وي چې ګورې که یو ورځ خو څه چې ګینټه پې ور وامړي نو بیا تا ته ما خپل اصول ویلي وو چې ګورې بیا به په دغه طریقه خبرې مازدیګر نه زه ځمه اوس بل خوا روان یم بیا به 2 ورځې نیمه بیا به پسې 1,000 روپۍ ورځ اوړي ګورې چې هغې ته بیا ته غاړه کېدي ښه زر راځه شا به په حجره کې ناست یم زر راځه له وعلیکم السلام صوفي بره کښېنه دی خانجي
دا ستاسو چې هغه 50,000 روپۍ دی او دا چې هغه سیوی 30,000 روپۍ دا مو کار خو دې وشو که نه او جي کار وشو مهرباني چې اوبه د طبیعت ته کېږي مهرباني جي هر څه مې کړي الله ته خوشحاله کړه بس تاسو دغه پیسې مې راوړې او ستاسو ډېره ډېره مهرباني دا یو تحفه مې د جي راوړې دا قبوله کړئ زه لاړم خان جي دې ته د څه ضرورت و غریبي دی وا بس مهرباني جي صوفي دې خوا راشه دا تا په ما پسې څه مردارې راوړې خان جي دا خو مې یو وړوکی شان بانګوټی ساتلی و او بله شپه مردار شو نو ما یې ځه څه بیا ډېران ته غورځوم ما یې ځه ته خان جي له بیا ویسم او خان جي بیا م وخوري بچي بیا م ورسره وخوري جي دا خو مې تاسو له راوړه ما یې ځان له بیا پوخ کوي ویې خوري جي ورک لرې کا تا ته زه ارامخور ښکارم څه زه زما بچي به دا مردار چرګ کړي تا جرأت څنګه وکړو چې په ما پسې دا مردار چرګ راوړو خان جي بې ادبي ماپ او تاسو دا خپله غوسه لږه ټنډه کوئ دا تاسو چې کومې 13,000 روپۍ زما نه واخیستې آیا دا سود نه دی دا مردارې نه دي دا تاسو په دې خپلو بچو باندې مردارې نه خورئ تاسو ته ولې د دې د ګناه پته نشته سود څومره یو لویه ګناه ده د الله پاک سره چې کوم دی او د الله د رسول سره جنګ کول دي خان ته دومره زوروره چې ته د الله سره جنګ کې دا تا ته مردارې نه ښکاري خان دا دنیا د دنیا نه پس یو بل ژوند دی د قبر د آخرت د الله مخکې ودرېدل دي د دې ژوند به موږ نه تپوس کوي زه خو یو مجبور وم ما خو ډېر انتهایي د مجبورۍ د لاسه ستا نه دا سود دا پیسې واخیستې خو ولې تاسو به د الله مخکې نه ودرېږئ الله له به جواب نه ورکې دا والي ستاسو 13,000 روپۍ واپس تاسو ما له سترګې کولاو کړې زما عقل ځای له راوست د نن نه پس توبه کوم چې د نن نه پس به زه بلکل غلط کار او سود بلکل به د نن نه پس نه کوم امیر صاحب تاسو خفه نه شئ ستاسو مېړه ازار کړی دی د دې د نه بخښنه غواړم او انشاءالله آینده به قطعا زه دا چل نه کوم خان ډیره مهرباني او انشاءالله ته د الله نه امید ساته الله به تعالی د داسې ځای نه رزق درکې انشاءالله چې ستا به په وهم ګمان کې نه او دا خو پاتې دنیا ده او د خپلو بچو او نسو دپاره ولې موږ چې کوم د خپل آخرت تباه کوو دغه بچي سبا بیا زموږ په کار نه راځي نو تاسو توبه ویسته الله دې تاسو له استقامت درکړي او تاسو ماته د خپلې پیسې واپس کړي الله جل شانه دې د خپل غیب د خزانو نه ډېرې تیرې درکړي خان جي ډېره مهرباني خفه نه شئ تاسو ما برته یو ستغه سپوره خبره کړي تاسو خفه نه شئ زمونږ هم ذهن کولاو کو زمونږ د سترګې وغړولې امیر صاحب الله دې په عمر کې برکت واچوه مهرباني او چې د نن نه پس هر څه بلا عذره دا ستا خپل اجره ده او ما داسې وګڼه لکه زه چې د سکر اور یم بلکل دا سرم د نه قربان الله دې ستاسو قدر وکړي خان جي الله دې د بچو په خوشحالو مور آمین الله دې له ډېرې تیرې درکړي خان جي ډېره مهرباني